تاجکستان سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې امنیتي ناستې کوربه دی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. تاجکستان سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې امنیتي ناستې کوربه دی. تاجکستان رسنیو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې پلازمینه دوشنبه کې سبا د افغانستان په تړاو نړیواله امنیتي غونډه جوړیږي. تمه ده چې دا ناسته د روسیې، چین، هند او ایران د ځینو نورو هیوادونو د استازیتوب په ګډون سبا پنجشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شي. د آسیا پلس راپور ورکړی دی چې په دغه ناسته کې به د افغانستان د وضعیت او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امنیت په تړاو خبرې اترې وشي. که څه هم تاجکستاني رسنیو دا خبره تایید کړې، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه د دغې ناستې په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته تاجکستان د خپل امنیت په تړاو اندېښنه ښودلې ده. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.